افغاني سرې میاشتې ټولنې د نړیوال سره صلیب په مالي او تخنیکي ملاتړ په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د اوبو شاوخوا 600 کندو د ترمیم او بیا رغونې چارې پیل کړې. د مسؤلینو په وینا دغه پروژه د نږدې 25 میلیون افغانیو په لګښت پلي کیږي او هغه سیمې به تر پوښښ لاندې راولي چې د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي. ظرفیت کندهایی که ای آب ذخیره میکنه از 75,000 لیتر تا 150,000 لیتر آبرین کنده ها ابعادش متفاوت و ظرفیت ذخیرهش متفاوت است. این کنده ها یا ذخایر محلی آب میگیم برشان، ذخایر محلی آب که از آبای برف و باران مردمی که در آبها دسترسی ندارن از او ذخیره میکنن تا در فصل تابستان از او استفاده کنن. د دې څخه چې مستفید کسان دي چې کم کسان ځینې مستفید کیږي څه کم د 15 لکو شاوخوا د دې څخه به خلک مستفید کیږي او په ډېر زیات تعداد کې به د دې څخه خلکو ته د یو څو ورځو دپاره کار پیدا کیږي. دغه کندې چې ډیری یې په غرنیو او د اقلیمي بدلونونو ځپلو سیمو کې موقعیت لري د بارانونو او سیلابونو پر مهال اوبه زیرمه کوي او وروسته د وچکالۍ او اوبو د کمښت پر وخت خلک ترې د څښاک او نورو اړتیاو لپاره ګټه اخلي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي د دغو اوبو زیرمو بیا رغونه به د څښاک اوبو لاسرسی ورته اسانه او د اوبو ستونزې به یې تر یوه بریده هوارې کړي. ما مردم در منطقه سردالعبور منطقه دائما لرم نشین هستیم، خیلی دچار آب و مشکل آب داریم، ولی انشاءالله تعالی از این کمک ها و از این همکاری ها خیلی خرسند و راضی هستیم. اولا ساخته شده، دوباره هم ساخته شده، برای فعلا اینمو کنده ها ترمیم شده، زیادتر میشه، بسیار مردم مشکلش یک اندازه رفع میشه. بلخ او سمنګان ولایتونو کې د اوبو سرچینو ساتنه او ترې منظمه استفاده په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د هیواد ګڼې سیمې د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د بلخ ولایت په کشندې، شولګر، مارمل او البرز ولسوالیو او د سمنګان ولایت په حضرت سلطان او فیروز نخچیر ولسوالیو کې پلي کیږي چې شاوخوا 1300 کسانو ته په لنډمهالې توګه کاري زمینه هم برابره کړي.